اوس د خدمت او د یووالي وخت دی، اوس د وطن د جوړول. تولد کارت مونږ په دوه رقمه اجراءات کوو. یو غیابي تولد کارت ده چې کس یې خارج کې وي، یعنی موجود افغانستان کې نه وي، او بل یو څوک چې حاضر وي، حضوري ده. نو حضوري کله چې یو څوک حاضر وي، هغه یو فورم مونږ لرو، هغه ډکوي. فورمونه په د احصایې په صفحه کې هم شته، خانه پورې کېږي. بیا دلته د تذکرې کاپي ورسره ضمیمه کېږي، حال دا چې اصل تذکره هم باید د شخص سره وي. بیا راځي دلته مونږ یې پذیرش ورته کوو، هغه اسناد یې ترېنه جمع کوو. تقریبا نیم ساعت یا یو ساعت کې د دوی ته مراحل کېږي اسناد، مونږ ورته تولد کارت ورکوو. ماشومانو ته زیاتره په شفاخانو کې توزیع کېږي کارتونه. بیا هغه ماشومان چې د دې پروسې نه پاتې دي، یعنی شفاخانو کې کارتونه نه دي ورته توزیع شوي، څنګه چې د لویانو ته موږ تولد کارتونه ورکوو، همداسې فورم ورته خانه پورې کېږي او بیا موږ ورته تولد کارت ورکوو. او کوم چې شفاخانو کې توزیع کېږي، هغه بیا موږ ته د تصدیق لپاره راځي. تصدیق یې موږ ته دلته ورته بیل د عواید اچوو چې موږ دې باندې په ټول عموم کې 200 افغانۍ عواید اخلو. نو څوک چې خارج کې اقارب اصولي باید اوسیږي، چې هغه کې پلار، ورور، تره، د تره زوی، یعنی اقارب اصولي باید راشي او دلته ته مراحل بل د هغه کاپي د تذکرې باید اوسي. اوس د وطن د جوړونې وخت دی.